توجه بس ار یو سړی ځان چپ کې په خپل کوته کېږي په خپل ول لاس کېږي چې وته واچو توجه مختصر خو پور اثر ختم القرآن څو ماشومانو ختم وکړو 27 ماشومانو قرآن ختم وکړو دا کسان کېني دا که بس صبر بس موته متوجه شو تاسو کېني انتظامی والا نا دا پروگرام انتظامی والا کہ سمرا محکمی انتظامی اغینا علاوہ نور ٹول کینے سوشل میڈیا والا مخصوص تراکیم کری آ رہی ہے سڑی سوشل میڈیا والا خو سو چینل والا اترے گئے نور ٹول تشریف فرماش ٹیم مختصما مخی پروگرام دی بس بس کوما بس کہ تاسو چپ شوئے زبا شروع کرو پہلا خبریو کہ زان لڑا برابر کے شام زدی زور زورم تا سمرا خبری کولی شده او که خبری کو شام ہوتی او که خبری کو توجه بس چپ کینے دی مازیگر ٹیم کی تاسو دیونا کی مرغے تا گورے شور کئی او لگ ساتھ پس دا مرغے پر اندی ٹولی چپ شی چاہتا پتا دا ولی دا شور دی ټول ورستړي شوي دا یو مرغې بل ته وایي چپ شه بل وایي ته چپ شه بل وایي ته چپ شه هغه د چپ شه چپ شه چپ شه نه شور جوړ شي تاسو په هغه کښېنئ لکه چپ شه چپ شه نه شور جوړ شي کښېنه مړه وایي او لږ ساعت پس ټولې پرندې په خپله چپ شي هر یو پرنده ځان په خپله چپ کړي هغه بل هم ځان چپ کړي هغه بل هم ځان چپ کړي لږ ساعت پس ټول چپ شي هر یو کس په خپل ځان چپ کړي بل ته ووایي خپل ځان چپ کاجو سے پرېږده خپل ځان په خپله چپ کړي زه چې تاسو نه کوم ټایم جواب غواړم هغه ټایم ماله یو شان انداز کې جواب راکړئ نور چپ یې مردان کې په خبرو لاکډاون دي خبرې به نه کوئ چپ دا هر چا خپل تکې کلام زما تکې کلام څه شی دی چې زه کوم ټایم جواب غواړم جواب بیا چپ یې زما تکې کلام څه شی دی دا د انسان طریقه د مسلمانانو چې کوم ټایم غواړي هغه ټایم خبرې کوي چې کوم ټایم ورته چپ شه هغه چپ شي چې کوم انسانان یو کله بل هم اضل نه هغوی د خیر د غږېږي توجه څونه ماشومانو ختم وکړو په ناظره حفظ والا پکې څوک دي حفظ والا یو کس مال راشه قاري صاحب راشه دا میز لږ راوښکو که نور کسان کښېنئ کښېنئ دا انعامات ستاسو نوم دی بس پریکټیکل کوم یو څو خبرې بس دلته بیان نه کړي ستاسو نوم دی اسد الله قرآن یاد کر دا اللہ کلام یاد کر 1.5 سپارے یاد اکڑی دا اللہ کلام تا قرآن تیسروں کی گوگل کی سینہ کی سیور کر کہ دا اللہ کلام یاد کر توجہ اللہ تعالیٰ ذات کی وحدہ لا شریک نہیں صفاتوں کی وحدہ لا شریک نہیں لیکن دا اسد اللہ عصمت رباب شان و شوکت قدر اور منزلت اور تذکریر دا پارا اللہ تعالیٰ دا خپل نمونونا کہ رحیم دی کریم دی غفور دی شکور دی اللہ تعالیٰ دا خپل نمونونا یو رواغست الحدیث الحافظ من دی رواغست دا اسد اللہ من سرے یہ زیکر من پس بیض صرف اسد اللہ نا من باب ورطا حافظ 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 اسد اللہ سبوائی پسورت اللہ بسوائی سبوائی حافظ اسد اللہ بسو کسان جنت تبوزی پسور وای سو بفوزی تاسو چپ ته زنه پرېم خو چې زه درته تپوس کوم چې کله خبر وباسم جواب راکوئ نور تاسو کې چپ کېدی نشته څو کسان بفوزي څو بفوزي د مردان خانان به څو کسان جنت ته بوزي ملک او نواب به څو کسان بوزي صدر مملکت وزیر اعظم به څو کسان بوزي حافظ سے به څو کسان بوزي څو بفوزي صدر بسو کسان بوزی زوائم وزیر اعظم نے تمرا ترو کی زان دی بوزی حافظ صاحب تاسو دا کسان کین هغه کسان د تکلیف ورکوي دا سورم کوي هغه روس کسان د تکلیف زموږ ټول ټیم په دې کې نه تیر شي ته نه لاړ
हेलो ये मिनट ये लगा د یوې میاشتې نه د الله بندګانو زما د اډوکي نه خوله ترې د خدای لپاره دا مې د مېلمه 15 منټو لپاره دا ټایم مقرر کړی زما سره ظلم کوئ د دې مجمع سره ظلم کوئ د دې قرآن سره د مجلس سره ظلم کوئ دا کوم زما مخالف داسې راغلی دی د دې خوږ مېلمه لپاره ما د دې اډوکي نه خوله ایستلې الله به درته تپوس کوي چې کوم ظالمان دي او په خوله باندې شور کوي یا ودرېږي د قیامت په ورځ باندې به د هغه ګرېوان یې زما بناسي Kene lega, kene. Spini moaya. Chavi spini moaya. Spini moaya. मैं इस मजबूर है बकाला एजुकेशन मुतासिर हो और उनकी रिजल्ट रात 1100 नंबर चिपा मोजेज़ात पास चुका पचक्का पास चु चावी स्पिनी मोया मावे स्पिनी बवायु स्पिनी वाया मा और जंगल स्पिनी वाया मा और राशकना दायमा और जंगल और राशकना दायमा और जंगल और संगमे दा वक्त सूलने ना पकड़ी संगमे दा वक्त सूलने ना पकड़ी दायमा रिहायमा और जंगल दायमा रिहायमा और जंगल और ताकत तवज्जो रा बराबर ताकत तवज्जो रा बराबर दायमा बस दायमा और जंगल लिहाजा कुरान सर निस्बत पैदाश तीवजान सर खपल फैमिली खपल खानदान ना लस आगा कसान कि जहन्नम पे वाजिब शवी द हाफिज से अजमत ता गोरा द हाफिज से क्रेड ता गोरा कुरान वाला ताल्लुक ता गोरा मनकबत और फजीलत और रफत ता गोरा हाफिज साहिब खपल खानदान ना लस आगा कसान जन्नत ता पूजी पकम द कसान कि जहन्नम वाजिब शवी तासरा दा पोस्को जदे हाफिजानो दा वजी जहन्नमियान पे सला अल्लाह ताला ता जन्नत गई पुख्तुना नमज़ताना मुतालिबकुम कि जदे हाफिज से दा वजी दा फैमिली दा खानदान लस कसान अल्लाह ताला जन्नत आखिरी अल्लाह ताला दा जन्नत फैसला गई ब्याजन दान ता पोस्को ता पदे माशरा के हाफिज से दा सबक वाले गोरी कारी से दा सबक वाले गोरी मौलाना से दा सबक वाले गोरी कारी से दा सबक वाले गोरी सालिमा दा हाफिजान को आगा खलक दी द दी द वजह अल्लाह ता जहन्नमियानो दा जन्नत में स्तापत तस्वर के बख्याल के पक्का करे के पकोपड़े के कि दा हाफिज से सुमरा शान ओ हाफिज अज़तुल्लाह कुरान याद के बल हाफिज लोग दी हाफिज से असरा तरद इमाम आगन परवान तशरीफ आवरी कड़ी दा असरा चला हाफिज यो जुमला में बोला माय देवबंद यो तर्जुमानी को असरा चला हाफिज असदुल्लाह प्लार हुई के कारवश से में हाफिज पूजीबा में चाचा हुई वारे में हाफिज पूजीबा में मामा हुई फराई में हाफिज पूजीबा में नूर मुझ कारवश बच्चे में हाफिज पूजीबा में चाची हुई पूजीबा में मामी हुई पूजीबा में अगनियाम द खुशालेना राबासिला हुई पूजीबा में मैं कदा से राने बोल दे वाली पहले मसला हो रहा हाफिज साहब बद खपल खानदान न लस आगा कसान जान सर जन्नत ते बुजी द कम लस कसान न चदा हाफिज से पर दुनिया के खुशहाल दा पके शर्त नूरी से कि हाफिज से बचाना खुशहाल हो द अगी सिफारिश बकी हां कनिदार कस औ दा मैदान पास उधर ताजे पदी मर्दान की दी तमख कसो खपा की मरगरतिया वसर के खपना रवाया कवे मरगरतिया के ताजे पंजोश पेट सपीड़ी हुई मदर सखानी रोटे दा प्रीति तबरी बार उस्ताद शबी जुमई की शबी तवारी
پزور شب جمعه که شب دواری تا چې څوک خفه کي شب جمعه له ځان سره مرکز ته بوزي پزور وایي غوسه کې خلک کینه وایي کینه بغیر وایي بوزي پزور وایي بوزي ها حافظ اسد الله وایي او زه چې چا خفه کړم مرکز ته نه بوزم ما وایي چې مرکز ته دې نه بوزي جنت ته به دې څه بوزي چورلټ انکار وکړ ځکه چا خفه کړم وایي مرکز ته نه بوزم وایي مرکز خو ډېر اسان دی ورمخکې شو د جنډې مرکز دی دا انکاري شوی معلومه دا شوه حافظانو سره مینه وکړي عالمانو سره مینه وکړي قاریانو سره مینه وکړي شیخ القرآن شیخ الحدیث سره مینه وکړي ختم نبوت غازیانو سره مینه وکړي حق پرستو پیرانو سره مینه وکړي تبلیغیانو سره مینه وکړي د دین او د اسلام غازیانو مجاهدینو سره مینه وکړي کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله اور کوم ماشومان چې قرآن په ناظره ختم کړ د دې فضیلت ما ته نه دی معلوم د دې مور پلار ته به اول بسا والدا يوم القيامة هذه ما شمال أمور بلار تبع الله داس تاج بصر کی لقيامت برز دا تاج رنا بدور درنا مسيافي وای دارنا وای بچو قرآن وای کنه وای سکول منم کالج منم یونیورسٹی منم ما د دسمبر نه واخلې اوسه پورې پروفیسر صاحب ټیچر صاحب ماسټر صاحب سرجي ما د ایجوکیشن دفاع کړې ده ما د سکول دفاع کړې ده ما پاکستان کې د کالج دفاع کړې ده ما د یونیورسټي دفاع کړې ده صرف مسجد مدرسه تبلیغي مرکز خانقاه نه یادوم ما د باطن اصلاح لپاره د خانقاه دفاع کړې ده سنت راشي رواجونه ختم شي د تبلیغ مرکز دفاع کړې ده د باطن اصلاح لپاره پیر او مرشد دفاع کړې ده قادران نظام ختمولو لپاره د قاعدو دفاع کړې ده اور د مساجدو دفاع غواړم د مدرسو دفاع غواړم زه هغه نه یم چې صرف دا د مدرسه کوم زه ایجوکیشن غواړم زه تعلیم غواړم زه کورس غواړم زه د انجینرینګ کورس غواړم د ډاکټریټ کورس غواړم د ساینس کورس غواړم د میډیکل کورس غواړم فهم قرآن فهم حدیث کورس منمه د ختم نبوت کورس منمه خو د لاس په اشاره جواب راکړئ نن په خیبر پښتونخوا کې د باجو کورسونه سوشل میډیا او د دې کوریجو کې لاس اوچت کړئ د باجو کورسونه د باجو احتمال را بار کړه د باجو کورسونه د خپلو بچو نه ډمان جوړوي ډمان دې جوړوي د بچو نه باجو والا جوړوي د باجو کورسونه منې حیران پدې مو چې کوم نوی شعر او په پښتنو تجربه کیږي راشه یونیورسټو ته راشه په پښتنو یونیورسٹی کې تجربه کیږي پیشن کے طور پر اسٹوڈنٹ آئیس استعمال کرتے ہیں توجہ په پښتنو تجربه کیږي زما دې په توبه باجي په پښتنو تجربه کیږي خو چې کوم نوی شی راشي په پښتنو تجربه کیږي موږ ایجوکیشن دې پام غواړو د مدرسې دې پام غواړو او د اولاد د بچي د مستقبل د بقا لپاره او د خپل ایجوکیشن محفوظ کولو او خپل سوسایټي د حفاظت لپاره موږ به د منشیاتو خاتمه کې حکومت سره تعاون کوو انشاءالله زه د خیبر پښتونخوا ټول پولیس محکمه بالخصوص خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې اور چیف د پولیس محکمې IGP سر معظم جا صاحب سلام اخیرت پیش کوم چې زما پولیس محکمې د منشیاتو خاتمې لپاره قدم راوچت کړو موږ پولیس محکمې سره د منشیاتو په خاتمه کې حمایت وکړو او تعاون وکړو به انشاءالله اور په دې ګردو نوا قرب او جوار کې چې څومره د منشیاتو عدیب دي دا د منشیاتو عدیبه د پولیس ادارو په نوټس کې څوک راولي لاس اوچت کړي چې د چا لاس کړی چې د چا لاس کړی دا ډېر چرسیخه چې د چا لاس کړی دی کوریجو که نایاب والا نایاب سوړي والو کوریج توجه زه ګورم چې لاس د چا ښکته دی توجه دا د چرسو د شرابو د پوډرو اډې ختموي که نه ختموي ختموي که نه ختموي او انشاءالله العزیز توجه انشاءالله هغه ورځ نږدې ده الله به خیبر پښتونخوا د منشیاتو نه پاکه کړي انشاءالله
باقی انشاءاللہ منشیات بختم انشاءاللہ دا مستقبل بقا غوالو کنا غوالو دا سٹوڈنٹ دفاع غوالو کنا غوالو کم کسان کی سرکٹس کی مردان کی سرکٹو والا نشتا کر اور سرکٹو والا خبری دا پیغمبرانو کے خبری دا صحاباو کے خبری دا اسلام کے خبری دا ایجوکیشن کے خبری دا تعلیم کے توجہ خلینا دی لگی روزی دا پوزینا لگی روزی دا ستا خلدا دا مسلمان خلدا لگی روزی دا مسلمان دا پوزینا لگی روزی دا ستا خلدا ستا پوزینا اور قدر انگاری سلیم سردی دا دینک سلیٹر بیگا سلیٹر بیگا توجہ دا سرکوٹ پیسے پہ مدرسہ لگا دا پا غریبانے لگا دا پا مسکنانے ماتے ہو کسوئی کوری دوالو ماتے ہو کسوئی سرکٹ کے دیر ماہر میں یاد دا سرکٹ کے ماہر میں سنگ ماہر ما تجھے پخلی لگی رو باسم میں ٹول رو باسی تاکہ سکا مال دی ما تجھے پپوز لگی رو باسم میں دم ٹول رو باسی تاکہ سکا مال دی ما تجھے مفتی صاحب زما کمال دادے سپا غگونو لگی رو باسم ما تجھے پدی شامتون کی لگی رو باسم دخلن بچیا توجہ تو لگی راگلے تو لخلن راگلے کبا لگی رو باسی توجہ زمان سرکٹ یاو کلپ پا کراچے کے خیال محمد و اجماعت اپنے نمبر پیدا کرا وہی ماں پا تبلیغ کے دو پیری سلور میاشتی لگولی طریقتم پیجنم شریعتم پیجنم پٹکیم وخم زمان دا جماعت قاری سے چینی جمعتم وحقی کے گم توجہ خو سرگٹ میں نشی پری خواہدی پا سرگٹ و عاشقم ماں تو مفتی سے ستا دا سرگٹ و بارا کیا کلپ میں موری دا سرگٹ و غدوی میران نچوڑ کر ہمیشہ دا پارا میں دا سرگٹ و نتوبہ اور مولی سے داتا موائی مولی سے دا چدا پتو ورکڑا کہ نسوار مباہ دی مدہ حلوہ پشانتی خوری ولی نو پدی حلوہ کسا خیر دی پدی نسوار کسا پائی دی ما تباو خیر مسواق اخلے کے نسوار اخلے وایا مسواق اخلے کے نسوار ستاٹونی مسئلے پخبر سے دی صد احترام کو ہم مسواق سر خلا پاکی دی او نسوار سر خلا خلص خاکی دی زمانہ پیغمبر بصیرت کی دادی کہ کورتا بداخلی دو مسواق بیکاو سا بیکاو زمانہ بیتا دا مسواق ضرورت نو زکر چی لعاب مبارکی دا شانتو نخواگو دا مشتو نزیاد خوشبوتا زمانہ پیغمبر شانو دا مسواق و تعلیم زمان شتا دا پارویلی زمان پیغمبر دا ضرورت نو توجہ شروع کورتا داخلی دو مسواق بیکاو دا خیرن بچے تا چی کورتا داخلی کی چندے ہوئے لگے اور خبکی گئے ما دا سپینو جامع کی کم کسان ما دی تو ویدو دی دا دروازی لکسان دا بندو اوستاق دا طول تعالی شیرم زیبا بکما سبا پخواچ با جماعت دا رحمت قاری سے نسوار با سپلو کے براتو کم سکی اللہ نے یریدو خاتم الانبیاء نے یریدو عشق مصطفیٰ دا آغی پس رکیو نسوار میں بار پر خود جماعت میں نسوار ہم نروڑو او تموش تم ولاری درس قرآن تم ناستے بیان تم ناستے او ختم القرآن راگلی او پا پونچو مجھے نسوار دے پچیب کے پراتے دی دا کسو دا میدان تو کو رستا جیب کے نسوار نشتا نسوار سر زبر کی گئی سوایا زمان مدرسی تصورت دی من مدرسی تصورت دی کمی پیسی جیسے پا نسوارو لگے دا پا ضروریاتی اصلیوں کے داخل ندیا جسے بورا سرکٹ مسواق ورزوے کہ نسوار ورزوے مسواق ورزوے کہ نسوار ورزوے پاسے ورزوے اور سکول کالج یونیورسٹی سٹوڈنٹان دوائے اور دا سکول اساتذہ ٹیچران حضرات توجہ وارم سمرا ٹیچران چرا سکول دنتناستی پروفیسر ٹیچر پارماسٹر لگلا سجن کے ٹیچنگ سوک گئی چکم کسان ٹیچنگ گئی سکول کی استاذان ٹیچران حضرات ٹیچنگ سوک ماسٹر سے بھی ہوتا کم سٹوڈنٹان توجہ کم سٹوڈنٹان چپا موبیل گیمونا کئی فری فائر کئی لائیو لڈو کئی پبجی کئی دا موبیل گیمونا کئی وایا ماسٹر سے موبیل گیمونا چکم سٹوڈنٹ کئی دنا ڈاکٹر انجینئر سینسدان ٹیچر پروفیسر دا پاکستان دا ہر ادارے یہ بہترین
افسر ته جوړېدی شي لہذا دا ګیمونه مه کوه کرکټ کوه زه الحمدلله په خپله کرکټ کوم زه کرکټ کوم په کرکټ کې بیټینګ نه کوم بالینګ کوم چینج اپیس کوم اوس دا یو میاشت شوه بیټینګ مې شروع کړې که تاسو خیال کړي الله په توفیق سره یو هغه ممنډم کرښې سر راوړه 0-0 سیوندم د حیا سادر راواغېسته توجه کرکټ کوه هغه ګیم پاکستان کې او اسلام کې جایز دی کوم ګیم کې چې ایکسرسایز وي ورزش وي سرجي وایه د موبایل ګیمونو سره ورزش کېږي ایکسرسایز کېږي دا ګیم مه کوه کبډي کوه ستاسو په دې کلي کې د کبډي ټیم شته वो अपना दिन तैयार है वो नहीं मैं पिंडे की बयान को हमारी कबड्डी का टीम है कि नहीं है लोगों ने कहा नहीं है मैंने कहा मुझसे पूछो क्यों नहीं है आप भी पूछो क्यों नहीं पूछो मैंने कहा भाई द कबड्डी टीम से नहीं स्टेज पापा पुरानी बॉडी पुरानी चरगान में फाड़ो और सोच पारानी चरगान में करा कबड्डी में शिका पारामीटर په پنجره کې کوږ سره زما مونږ تاسو ټول پارامیټرګان خو زمانه شروع که مونږ ټول کاږه واږي مونږ که نیغ اړه شته دی خپل خوراک صحیح کا ایجوکیشن صحیح کا تعلیم صحیح کا زه وایم الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چې الله پاک دی قرآن پاک دی نبی پاک دی بدن پاک غواړي لباس پاک غواړي نظریه پاک غواړي سوچ پاک غواړي عقیده پاک غواړي سوسایټي مردان د منشیاتونه عقیده پاک غواړي او خوراک دا یې نه دي ویلي کلو حلالا چې حلال خوراک کلو حلالا طیبا حلال خوراک خو پاک خوراک حلال خوراک او حرام څیز چې حلال نوم کېږي حلالېږي حرام څیز چې حلال نوم کېږي حلالېږي لکه چرس په مردان کې حرام دي 400 پسور وای 400 دا څه پکې چرسیان دي 400 اور په میډیکل سٹور کې د حکیم سے په دواخانه کې چې دارو ملاويږي دارو حلال دي دارو 400 دا نږدې کسانو 400 دارو اوس په ایمان وای 400 دارو دی کنه 400 د دارو سار وختي رواني ځان به ګری چرته دي چې دارو وروړم ته جوړوي میډیکل سٹور ته روان دي 400 د دارو وای سود ته منافع وای رشوت ته چیک باندې وای پروچه کې وته بیا کجوري وای کاروبار چې غلط وورا د عبادت قبولیت دارو مدار عقل حلال باندې خپل کاروبار ٹھیک کا معاشره ٹھیک کا سوسائٹی کا ایجوکیشن درست کا تعلیمی ادارہ ٹھیک کا اور منشیات ختم کا اور خپل زندگی د سنت مطابق جوړ او تاسو یو مطالبه ده بس تاسو مسجد کې د قران درسونه کیږي د قران درسونه کیږي چې به خو د کار نه وته سر خوځوي د قران درسونه کیږي د حدیث درسونه کیږي فضل مال تعلیم کیږي کش مشوره بیان کیږي مراقبه او ختم خواجگان کیږي مذاکره کیږي ویا مشوره کیږي مردان سید کې یو کس سوي وي تاسو مسجد کې قرآن درس کیږي مختار صاحب ما ته وایي او جی ویم د حدیث درس کیږي وایي او جی ویم کش مشوره بیان کیږي وایي او جی ویم مراقبه ختم خواجگان کیږي وایي او جی ویم د قرآن درس کیږي وایي او جی ویم د حدیث درس وایي او جی زه بیان کوم زه ورته یو یادوم دی ما ته وایي او جی ما ورته چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کیږي او ته ما ته وایي چې او جی ما ورته ته پکې په خپله موجود یې ما ته وایي نه حافظ صاحب قاری صاحب ڈاکٹر صاحب ماسٹر صاحب ممبر صاحب چیئرمین صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما حاجی صاحب خیر امیر صاحب بس مرکز جوړاوي نو ته پتو په لګېدلې جماعتونه به بعد ان شاء الله علماء صلحاء پیران مجاهدین تبلیغیانو سره خپل وختونه قیمتي کوم ان شاء الله ان شاء الله د ختم نبوت په اړه څوک کوي ختم نبوت په اړه کوي ان شاء الله دا مدرسه ما جوړوي ان شاء الله صحابه آل بیت کی تعلیم ان شاء الله دا ابو بکر صداقت کی تعلیم ان شاء الله عمر فاروق عدالت کی تعلیم عثمان غنی سخاوت کی تعلیم حیدر کرار شجاعت کی تعلیم دا امی عائشہ سیدی
का एक पटो निपटे अमीर माविया सियासत दिफा कौम इंशाअल्लाह अल्लाह ने दाखिल पूरा दा प्रोग्राम इज्तिमा कबूल की जिंदगी बाकी सोहबत बाकी पदा खबर वाले इक्तिफा कम न मौत से डर है न जीने का अरमान है एक जान है नामूस रिसालत में कुर्बान है वाखिर